د شعبان المعظم میاشت روانه ده چې زموږ او ستاسو په اصطلاح کې دې ته د براءت میاشت وایي. ډېره مبارکه میاشت ده چې په دې کې الله تعالی د انسانانو لپاره د رحمتونو لارې راخلاصوي او هم د انسانانو د ګناهونو او مصیبتونو څخه براءت او خلاصون کوي. دې میاشتې ته شعبان وایي. شعبان عربي لفظ دی، د شعب څخه راخیستل سوی. شعب په عربي کې هغه درې او لوی لارې ته وایي چې د غرونو په درمیان کې تیره سوي وي. نو دې میاشتې ته شعبان ځکه وایي چې په دې کې هم الله تعالی پر انسانانو باندې د رحمت لوی لارې راخلاصوي. او د دې میاشتې نوم زموږ په اصلاح کې براءت دی. او براءت هم عربي لفظ دی چې د برې کېدلو خلاصولو په معنا باندې راځي. چونکه په دې میاشت کې الله تعالی انسان د ګناهونو او مصیبتونو څخه بری کوي، نو ځکه براءت ورته وایي. د دې میاشتې څخه مخکې چې کومه میاشته تیره سوې ده نو هغه د رجب میاشت ده او په هغه کې د لیلة المعراج په راتله. د هغه په وجه الله پاک دغه میاشتې ته ډېر فضیلت ورکړی دی. او د دې څخه وروسته د روژې مبارکې میاشت را روانه ده چې هغه ته بیا الله تعالی د لیلة القدر په ذریعه عزت ورنصیب کړی. د دغه دواړو میاشتو په مابینځ کې د شعبان میاشت راځي، نو ځکه دې ته کریمة الطرفین میاشت وایي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام به کله د رجب میاشت چې ولیدل نو همیشه به یې دا دعا غوښتله: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ای الله زموږ لپاره په رجب او شعبان کې برکت واچوه او موږ په خیر او عافیت سره تر رمضان المبارک پورې ورسوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت دی چې د رجب میاشته د الله تعالی میاشته ده، ځکه په دې کې عام طور مالداران چې خپل مال زکات ادا کوي او د غریبانو خیال ساتي، نو په دې عمل سره الله تعالی ډیر خوشاله کیږي. او شعبان زما میاشته ده، ځکه په دې کې ما د الله تعالی څخه د شفاعت سوال کړی دی. لکه په روایت کې راځي چې د دې میاشتې د 14مې په شپه پیغمبر علیه السلام د امت لپاره د شفاعت غوښتنه وکړه. الله تعالی د 3مې حصې اجازت ورته ورکړي او د 14مې په شپه د 2 حصو اجازت ورته وسو او د 15مې په شپه د ټول امت د شفاعت اجازت ورکول سو. نو په دې سره پیغمبر علیه السلام ډیر خوشحال سو. نو ځکه دی وایي چې شعبان زما میاشته ده او رمضان المبارک زما د امت میاشته ده، ځکه الله تعالی په دې میاشته کې د دوی څخه سرکشه شیطانان قید کوي او دوی ته نفلی عبادت په فرضي ورشماري او فرضي عبادت یو په 80 ورشمارل کیږي. بعضې بزرګانو لیکلی دي چې د رجب میاشته دا د تخم اچولو میاشته ده او د شعبان میاشته دا د اوبولو ده او د رمضان المبارک میاشته دا د فصل پرې کولو او راشه اخیستلو ده. که چیرې سړی دا ووایي چې د رجب میاشته د پاڼو ښکاره کېدلو ده او د شعبان میاشته پر درخته د میوې راوتلو ده او د رمضان المبارک میاشته دا د میوې د پرې کولو ده، او دا هم صحیح ده چې د رجب میاشته د هوا غوندې انسان وبولي، نو د شعبان میاشته د ورځې په شان ده او د رمضان المبارک میاشته د رحمتونو د باران غوندې ده. د روایاتو څخه معلومیږي د رجب په میاشته کې د انسان اعمال په 2 چنده وي او د شعبان په میاشته کې عمل په 200 چنده وي او د رمضان المبارک په میاشته کې عمل په 1000 چنده زیاتیږي. بعضو کتابونو لیکلي دي
د رجب د میاشتې چې پر نورو میاشتو کوم فضیلت حاصل دی هغه داسې دی لکه د قرآن کریم فضیلت پر نورو آسماني کتابو او د شعبان د میاشتې پر نورو میاشتو فضیلت داسې دی لکه د پیغمبر علیه السلام فضیلت پر نورو انبیاءو او د رمضان المبارک فضیلت پر نورو میاشتو داسې دی لکه د الله رب العزت فضیلت پر مخلوق باندې او زه دا وایم چې د رجب میاشت د ګناهګارانو د مغفرت میاشت ده او د شعبان میاشت د شفاعت میاشت ده او د رمضان المبارک میاشت د نیکو اعمالو د زیاتېدلو میاشت ده د رحمتونو ابتدا اوس امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمه الله فرمایلی چې د رمضان المبارک د میاشتې د الله تعالی د کلام سره خصوصي مناسبت حاصل دی ځکه چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول دنیا ته د رمضان المبارک په میاشت کې راغلي دي لکه څنګه چې د روایاتو څخه معلومیږي چې تورات د رمضان المبارک د میاشتې په 2 باندې را نازل شوی دی د هغه څخه 300 کاله بعد په 6 یا په 8 د رمضان المبارک انجیل را نازل شوی دی د هغه څخه 500 کاله بعد په 13 د رمضان المبارک زبور دنیا ته راغلی او د ليله القدر په شپه باندې قرآن کریم د لوح محفوظ څخه د اول اسمان ته رسیدلی نو دغه برکاتو ابتدا د شعبان د 15مې د شپې څخه چې د شب برائت ورته وایي را روانه سوې ده هغوی د دې مثال داسې لیکلی دی لکه لمر چې راخیږي د هغه څخه 2 ساعته مخکې د رڼا ابتدا د صبح صادق څخه شروع کیږي او قرار هغه رڼا زیاتیږي چې د لمر د راختلو وخت نږدې دا رڼا دومره زیاته سي چې انسان ته دا نور معلومیږي چې لمر راختلی او کنه دی دغه رنګ د رحمتونو ابتدا د براءت د 15مې د شپې څخه را روانه سي او ورځ په ورځ دا رحمتونه ډیریږي چې تر څو پورې د روژې مبارکه میاشت را رسیږي د دې شپې نمونه د برات د 15مې شپې ته په روایاتو کې د لیلة القسمه والتقدیر وایي ځکه په دې شپه کې د را روان کال ټولې فیصلې الله تعالی کوي لکه زموږ او ستاسو په ملکونو کې چې حکومت یو ورځ د را روان کال بودیجه اعلانوي چې را روان کال به دومره پیسې خرڅیږي او پر دغه شعبو به کارول کیږي دغه رنګ الله تعالی د شعبان د 15 په شپه فرشتو ته حکم کوي چې دا را روان کال چې څومره واقعات کیږي د هغه لیستونه تیار کړي چاته ژوند او چاته مرګ ورکول کیږي چاته مال او دولت ورکول کیږي او د چا په نصیب کې مسکنت وي چاته خوشحالي او چاته بیا غم راځي او د چا په نصیب کې عزت او د چا په نصیب کې ذلت راځي چې کله دغه ټول لیستونه تیار سي نو الله تعالی یو ملائکه ته ور حواله کړي چې تاسو بر روان کال دغه حکمونه ټول پر ځای کوي دغه رنګ د دې شپې یو نوم لیلة التکفیر دی یعنی چې په دغه شپه الله تعالی د انسانانو ګناهونه ختم کوي حضرت امام سبکی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی چې د برات شپه د ټول کال ګناه ختموي او د جمعې مبارک شپه د ټول هفته ګناه ختموي او د لیلة القدر شپه د ټول عمر ګناه ختموي یعنی په دغه شپو کې عبادت کول الله تعالی د ګناهونو د ختمولو ذریعہ ګرځوي او یو نوم د دغه شپې لیلة الحیات دی یعنی د ژوند شپه امام منذری رحمت الله علیه یو مرفوع روایت را نقل کړي چې کوم چاته په کال کې الله تعالی د 5 شپو عبادت ورنصیب کړي الله تعالی به جنت ورکړي په یو روایت کې لا داسې هم راځي چې په هغه ورځ به د زړه نمري چې په کوم ورځ د نور زړونه مړ سي ذوالحجې د 8مې شپه ده
د ذوالحجې د نهمې شپه ده، د لوی اختر شپه، د کوچني اختر شپه او د برات د 15مې شپه. او دغه رنګ د دې نوم لیلة الشفاعت هم راغلی دی، یعنی د شفاعت قبلېدو شپه. لکه هغه روایت ما ستاسو په مخ کې پیش کړی چې پیغمبر علیه السلام د شعبان د میاشتې د 14مې په شپه د الله تعالی څخه د امت د شفاعت سوال وکړ. نو الله تعالی د امت د 3مې حصې شفاعت ځینې قبول کړي، او بیا یې د 14مې په شپه هم د امت د شفاعت غوښتنه وکړه، خو الله تعالی د امت د 2 حصو شفاعت ځینې قبول کړي. او دریم ځل یې د 15مې په شپه د ټول امت په حق کې دعا قبول سوه، مګر هغه شریر او بدعمله انسان چې تورېدلی اوښ غوندې د الله تعالی څخه لرې ژوند کوي او همیشه په ګناه باندې اخته وي، هغه به د دې څخه مستثنا وي. او د دې شپې یو نوم لیلة المغفرت هم دی، یعنی د بخښنې والا شپه. لکه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو روایت را نقل کوي چې الله تعالی هر کال د برات په شپه د خپلو بندگانو طرف ته متوجه لو د ځمکې ټولو انسانانو ته مغفرت کوي، ما سوا د مشرک او د بغوس کوونکي څخه چې د هغوی بخشش په دغه شپه باندې نه کیږي. او همدغه شان دیته او د دغه شپې یو نوم لیلة العتق هم راغلی دی. لکه ابن اسحاق د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه یو روایت را نقل کوي چې هغه به فرمایل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه یو ځل د حضرت عایشه صدیقه مبارکه رضی الله تعالی عنها کور ته د یو کار لپاره واستولم. زه چې کله راغلم نو ما هغې مبارکې ته وویل چې ته لږ تلوار وکړه چې زه واپس ولاړ سم، ځکه پیغمبر علیه السلام د شب براءت متعلق یو څه خبرې کولې چې هغه واورم. دې مبارکې راته وویل ای انس کښېنه چې زه تا ته د شب برات متعلق د پیغمبر علیه السلام قصه بیان کړم. یو ځل پیغمبر علیه السلام زما په حجره کې شپه تېروله او دی زما پر بستره باندې آرام پروت ویده و. د شپې چې کله زه راویښه سوم نو دی مبارک ما پر بستره ونه لیدی. زما په زړه کې دا راغله چې شاید دی به د ماریا قبطیه حجرې ته ورغلی وي. خپلې حجرې څخه راووتلم او په مسجد کې تېرېدم. زما پښه د ده څخه وموښتله په داسې حال کې چې دی پر سجده باندې پروت و. لږ زمانه مې انتظار ورته وکړ چې کله د سجدې څخه وروسته د مبارک سر راپورته کوي. ما ورته وویل ای د الله رسوله، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، زه ستا په تلاش کې راوتلم. دا ګمان مې نه و چې ته به دلته یې او آخر دلته پیدا مې کړې. د مبارک علیه السلام په جواب کې راته وویل یا حمیراء اما تدرین ما هذه الليلة؟ هذه ليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم قلب. ای حمیراء تا ته معلومه نه ده چې دا د شعبان د 15مې شپه ده. الله تعالی په دې شپه د کلب او د پسونو د 20 په شمار انسانان د جهنم څخه آزادوي. او الله تعالی په دې شپه د ډیرو انسانانو مغفرت کوي. لیکن د روایاتو څخه معلومیږي چې 6 بدبخت انسانان په دې شپه د مغفرت څخه مستثنا دي. اول نفر عادتي شرابي، دا د په دې شپه د شفاعت څخه محروم دي، مستثنا دي. او دویم د مور او پلار نافرمانه، دریم عادي سناکاره او سودخوره، څلورم او د قریبانو سره تعلق ختم کوونکی، وسیله رحمی ختم کوونکی، پنځم چغلخوره، شپږم تصویر جوړونکی یا اخیستونکی. او په یو روایت کې د تصویر جوړونکی پر ځای سروز اوریدونکی راغلی دی. دا کسان هغه کسان دي چې په دا شپه به دوی د شفاعت څخه محروم وي، د دوی شفاعت به نه کیږي. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به د 4 اعمالو زیات اهتمام کوي. اول د عاشورې یا عاشورا د ورځې روژه، دویم د ذوالحجې د 10 ورځو روژه، او بل په هر میاشت کې د ایام البیض د 3 ورځې روژه، څلورم
د سهار 2 رکعاته سنت کول. په دا څلور اعمالو کې به نبی علیه السلام ډېر اهتمام کوي او خپل رب د ځانه څخه راضي کول چې د هغه لپاره دغه اوسنۍ ورځې او شپې بهترینې او مبارکترین فرصت دی. الله تعالی دې موږ ته د دغه فرصت د ګټې اخیستلو توفیق راکړي او هم دې خپل دربار ته د توبې عاجزي پیښولو ترتیب په دماغ کې راکښېنوي او ټول امت مسلمه دې الله پاک د دغه مرض او وبا څخه حفاظت وکړي. الله تعالی دې د مسلمانانو پر ځای پر کافرانو مسلط کړي چې د هغوی د هدایت ذریعه وګرځي. که به په نصیب کې هدایت نه وي بیا دې الله پاک د مسلمانانو انتقام په دغه شکل د دوی څخه واخلي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول او مقبولې وګرځوي.